د هرات د غوریان د اوسپنې په کان کې د قطر، ایران او بریټانیا پانګونه. کامران اکمل وایي یو څوک چې 3 واره پاکستان ماتولی شي نو فکر کوم چې لوبو ګټلو ته یې اپسایډ کلمه کارول مناسب نه دي. سلام ښه راغلاست. تاسو زموږ غږ له یاران ټي وي یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې څخه اورئ. زه کریمه لکوزه یم. د هرات د غوریان د اوسپنې په کان کې د قطر، ایران او بریټانیا پانګونه. د کانونو او پټرولیم وزارت د هرات د غوریانو د اوسپنې پر کان د قطر، ایران او بریټانیا له پانګونو خبر ورکوي. دغه وزارت ویان همایون افغان وایي دغه کان د 10 کلونو لپاره د یاد وزارت شرکتونو ته په واک کې ورکړل شوی او دوی هم پر دغه کان څه باندې 15 میلیارډ او 1500 میلیونه ډالر پانګونه کوي. هغه زیاته کړه په دغو 4 بلاکونو کې د پانګونې حجم څه باندې 15.15 میلیارډ امریکایي ډالر دی چې اکتشاف رایستنه، ګټه اخیستنه او ټولنیز خدمتونه پکې شامل دي. بلخوا یو شمېر کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د نورو هیوادونو د پانګونې د زیاتېدو لپاره نړۍ ته پکار ده چې د بانکي بندیزونو د لرې کولو ترڅنګ له اسلامي امارت سره هم تعامل ولري. د اقتصادي چارو شنونکي عبدالنصیر رښتیا وویل که افغانستان د نړیوالې ټولنې له لوري په رسمیت وپېژندل شي او بانکي محدودیتونه له منځه ولاړ شي، له شک پرته ډېری هیوادونه به دې ته لیوال شي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او په ځانګړې توګه د کانونو په برخه کې. د اقتصادي چارو یو بل شنونکي تاج محمد تلاش هم وویل د پانګوالو لپاره باید د مالیې، برېښنا او امنیت اسانتیاوې برابرې شي او اسلامي امارت یې باید تضمین کړي. د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال په لومړیو 2 میاشتو کې د کانونو د استخراج 8 قراردادونه لاسلیک شوي او په دغه کانونو کې د پانګونې کچه 40 میلیونه ډالرو ته رسیږي. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي په دغو کانونو کې 2 لوی کانونه او 6 واړه کانونه شامل دي چې تړون یې له کورنیو شرکتونو سره شوی دی. کامران اکمل وایي یو څوک چې 3 واره پاکستان ماتولی شي نو فکر کوم چې لوبو ګټلو ته یې اپسایډ کلمه کارول مناسب نه دي. د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی وکټ کیپر او توپ وهونکی کامران اکمل وایي چې افغانستان د پاکستان په شمول ډېرې لوبډلې ماتې کړي او د ماتولو توان یې لري، نو زما په نظر نور باید د اپسایډ کلمه ورته ونه کارول شي. هغه د پاکستانی تلویزیوني په یوه بحثي خپرونه کې وویل افغانستان او پاکستان همدا تیر کال د 20 اوریزو لوبو لړۍ درلوده چې افغانستان په 2 لوبو ګټلو سره لړۍ هم ترې وګټله. همدا تیر کال د 50 اوریز نړیوال جام په سیالیو کې انګلستان پاکستان ته ماتې ورکړه او استرالیا ترې خدای وژغورله، نو ولې داسې لوبډلې ته د بریا په وخت اپسایډ وویل شي؟ کامران اکمل زیاتوي چې افغانستان د 20 اوریز درجه بندۍ په ټاپ 10 لوبغاړو کې آلراونډران، توپ اچوونکي او توپ وهونکي لري، نو آیا داسې لوبډلې ته اپسایډ کلمه کارول مناسب دي؟ کامران اکمل وایي چې د نړۍ په هر تجارتي لیگ کې لسګونه افغان لوبغاړي لوبیږي. د IPL په څیر یو پرمختللي لیگ کې هم لسګونه لوبغاړي لوبیږي. داسې پیاوړو لوبغاړو په شتون کې د یوې لوبډلې بریا ته ولې اپسایډ وویل شي؟ د پاکستان دغه پخوانی توپ وهونکی زیاتوي چې په آسیا کې له هند وروسته افغانستان 2مه قوي لوبډله ده. په پرمختګ او دا چې اوس یو خطرناکه لوبډله ده باید سترګې پټې نشي. باید یادونه وشي چې پاکستانی رسنۍ په روان نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان هرې بریا ته د اپسایډ کلمه کاروي. اپسایډ په کرکټ کې هغه اصطلاح ده چې یوه کمزورې لوبډله قوي لوبډله ماته کړي. هندي رسنۍ او مبصرین بیا تل د افغانستان لوبغاړي تشویق کوي او وایي چې ځینې خلک د افغانستان بریاوې زغملی نشي نو اپسایډ کلمه کاروي.
خو اصل کې د افغانستان بریاوې کوم اپ سایټ نه دي بلکې د دوی ریښتینی انځور دی.